نه ده وخوړ چې خولي دغه ګرد وکړم توکه څه وږی دا خو هم لګړې پټاټې او پیاز د خوراک په یو شی کې نشته السلام علیکم وعلیکم السلام دوکاندار د مالټو کیلو د په څو دی 100 روپۍ دی امرت په څو دی 110 ښه څه به ته وخوړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ستړی مشه خوار مڅ دوکاندار کا یو شی مې غوښتي چې در سره وي به کبنی چې ته ګورته ځونه دغه ژړ تیل په څو دي دغه ژړ تیل نه دي دغه په 3.5 سوه دی ښه دغه کریم په څو دی دغه سپین کریم نه دی دا 100 روپۍ دی په 100 روپۍ ښه اچل دی ګران نن سبا شان دی شي ګران دی وروره هاي څه بل ګرانی ده چې ستا بیخي ګرانی نه سوله ها السلام علیکم وعلیکم السلام کا څنګه یې شی جوړې هاي په څو دی امرت دا په 100 روپۍ کیلو دی په 100 روپۍ او هاي مالټه په څو ده هغه په 80 روپۍ دی 80 روپۍ مالټه د ډېره نه ده ګران یا امرت هم نه دی ګران ارزانه به نه وش مالټه لږ یا موږ له وروره په دغه ریټ راغلي ده هاي ریټ راغله بیا نه وشو ګران دی ما راسه په 70 روپۍ به کیلو درک 50 بیا درکم 40 بیا درکم راسه دغه بیا درکم تاسو سره ګر پیسې نهسته درلې ما بعد خانه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ریډي والا څنګه یې شه ښه یې او شم ته شه اکیرا په څو دی ریډي والا 50 روپۍ درځم 50 روپۍ ده څو درځم غواړې امرت په څو دی امرت په 80 روپۍ کیلو 80 روپۍ هو اچھا ډېر ګران نه ده ته څو درځنه غواړې ډېر ګران نه سمه ازوانه نه ده وخوړ چې خولي دغه ګرد وکړم توکه څه وږی ته بیا موت خورې که نه خورې ته پر سړي نه اوښتې د مړو په کیلو باندې برابر سوی خورې ای څه وږی بلیاو ملکه څنګه مه در سیټ کوې دوا ده بیا به پر دا ګلۍ نه سیاره پر موت مال اوسته پر کنجوس نه وي برابر سو یا خود زړه زوی مړ کوم اوس مې نه وایي ګرانو کتونکو د کلا سپلا څانګې د کار په اړه څه نظر لرئ په دغه لیکلو شمیرو باندې اړیکه ونیسئ همدغه رنګه که د خبر کاربار خبرتیا یا اشتهار چلول غواړئ هم د کلا سپلا څانګې له ټیم سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ